د روسیې تازه پوځي پرمختګ د یوکراین او روسیې جګړه لا مرګونې کوي. د روسي ځواکونو یو لوی کاروان چې 80 کیلومترو ته یې اوږدوالی رسیږي، مخکینۍ برخه یې د پلازمینې کیف ښار 30 کیلومترۍ ته رسیدلې ده. دغه کاروان په زغروال ټانکونو، توپخانو باندې سمبال دی او د یو سختې جګړې تکل د روسي ځواکونو له لوري بلل کېږي. له بله پلوه د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به سخت مالي بندیزونه پر روسیې باندې ولګوي، خو له پوځي لارې به هیڅکله کار وانخلي، ځکه نوموړی په دې باور دی چې دا کار به د درېمې نړیوالې جګړې یو لوی احتمال رامنځته کړي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې سختو مالي بندیزونو هم د روسیې پر اقتصاد باندې سخت بد اغیز کړی دی، چې د هغو له جملې څخه یو پر مهمو بانکونو د سویفټ خدمات بندول دي. خو د دې ټولو نړیوالو غبرګونونو باوجود هم جګړه د اوکراین په مختلفو ښارونو کې په ډیر شدت سره روانه ده او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د اوکراین دولت د ملکي مرګ ژوبلې ټوله پړه پر روسي ځواکونو اچوي، چیرته چې روسیه ټولې دغه ادعاوې په کلکه ردوي. او همداراز د اوکراین ګاونډي هیوادونه پولنډ او رومانیا خپلې ټولې پولې د اوکرایني وګړو لپاره د سر خوندیتابه په پار خلاصې کړي دي، او تر دا مهاله په لسګونه زره اوکرایني وګړي د جګړې له ویرې دغو هیوادونو ته پناه وړي.